زه ملنګه چیلم پرېږدو، زه چې پرېږدو زیارتونه، چېرته لرې غره ته ولاړ شو پرېږدو کلي او ښارونه. زه چې داسې ځای ته ولاړ شو چې هنداره پکې نه وي، برقي ستنې پکې نه وي، پخه لاره پکې نه وي، چېرته لرې له چاودنو، چېرته لرې له بریدونو، چېرته لرې له فیسبوکه، چېرته لرې له خبرونو، چېرته ورک له څراغونو، چېرته لرې له ویبپاڼو، تلویزیونونو او راډیوګانو، چېرته لرې له یارانو. زه ځانونه اتری تم کړو د پاچا له واکمنۍ نه، زه کلونه خبر نه شو له ورانې او تباهۍ نه، له وړو وړو سلګیو له یو مخې بربادۍ نه، زه چې ټکی هم وانورو د ملا له ورانکارۍ نه، د مرید له غدارۍ نه او د پیر له درغلۍ نه، زه ملنګه دواړه ووځو د دې لویې بادشاهۍ نه. زه چې هاغه وخت راکوز شو چې قراري وي، د بدرنګو ټغر ټول وي او د ښکلو واکمني وي، د ښار دنګ ژڼی بادشاه وي او وزیري ربابچي وي، ګردنې او ټوپکونه په تیرانو کې خوندي وي، د دوی خپله ملایي وي، زموږ خپله ملنګي وي. هغه وخت چې ښار رڼا وي، هره ساه د ژوند ساه وي، ښار د ژوند له شوره ډک وي او د شر خونه تالا وي، د جومات مناره ودانه وي، د مکتب د زنګ کړنګا وي، بیا تکبیر دې د ملا وي او زمونږ به اقتدا وي.